ورحمة الله وبرکاته. دوستانو زه چې ټول به راته روغ او ټول د صحت په جامو کې به پټه ځئ. دا د نن یو ځل بیا د پښتو آنلاین یوټیوب چینل څخه تاسو سره د نوو په نوو ویډیو هر شی په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته کوو چې څنګه کولی شو د ګرین سکرین انټرو ویډیو چې موږ تاسو هغه مخکې په ویډیو کې جوړه کړې وه، یعنې په دې ویډیو کې به موږ تاسو زده کوو چې څنګه کولی شو د ګرین سکرین انټرو په بله داسې ویډیو باندې چې تاسو هغه هلته ریکارډ کړی وي، که تاسو د موبایل په باره کې ریکارډ کړی وي، د کمپیوټر په باره کې ریکارډ کړی وي، د هر شي په باره کې چې تاسو ویډیو ریکارډ کړی غواړئ چې په هغه باندې ولګوو، نو آیا څنګه کولی شو چې هغه په کنوینسر کې ولګوو. نو دوستانو زه شروع کوو چې څنګه کولی شو د ګرین سکرین انټرو په خپل ویډیو باندې ولګوو، یعنې که هغې کې سوشل میډیا وي او که هغې کې داسې نور کوم معلومات تاسو ورکړي وي. لکه مخکې ویډیو کې ماته یاده نه کړې چې تاسو سوشل میډیا دپاره هغه استعمالولی شئ، د حذف دپاره استعمالېږي، د نومو دپاره هم استعمالېږي، د سوشل میډیا دپاره هم استعمالېږي. نو تاسو خپل ادرسونه په هغې کې ورکولی شئ، هر څه په هغې کې ورکولی شئ. نو زه په دې ویډیو کې به زده کوو چې څنګه کولی شو په ویډیو باندې د ګرین سکرین انټرو څنګه لګولی شو. دوستانو که چېرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاستئ، دا کوم ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې څو د سبسکرایب بټن ورسره ووهئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن ووهئ ځکه چې زموږ ټولې ویډیو تاسو ته ټولو مخکې درورسېږي. دوستانو زه شروع کوو چې څنګه کولی شو ګرین سکرین انټرو ویډیو په داسې بله خپله ویډیو ریکارډینګ باندې یا په کمپیوټر ریکارډینګ باندې موږ څنګه کولی شو هغه ولګوو. نو دوستانو تاسو به ټول نه مخکې راسئ، خپل کین ماسټر مو راخلاص کړئ. نو کله چې تاسو خپل کین ماسټر راخلاص کړئ نو دوستانو تاسو ته به داسې صفحه مخته راشي، دا به نو اسکې نو تھینکس به کوئ. نو دوستانو دلته به تاسو په دې پلس آیکن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې پلس آیکن باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو راسئ، دغه اول اپشن به ووهئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو راسئ، د میډیا باندې به کلیک وکړئ. میډیا باندې چې کله کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو کومې ویډیوګانې چې جوړې کړې وي غواړئ په هغو ویډیوګانو باندې تاسو د ګرین سکرین انټرو لکه دوستان په ایکسپرټ کې ما یوه ویډیو جوړه کړې ده، په دې غواړم چې په دې ویډیو باندې زه دلته انټرو ولګوم. صحیح شوه دوستانو، دا زموږ ویډیو ده، غواړو په دې باندې موږ انټرو ولګوو، یعنې دا کومه ویډیو چې سهار موږ جوړه کړې وه په بله ویډیو کې تاسو ما جوړه کړې وه، غواړم چې په هغه رقم کومه انټرو چې موږ جوړه کړې وه هغه په دې ویډیو کې موږ ولګوو. دوستانو دلته به تاسو راسئ کوم ځای کې چې تاسو به ویډیو سلیکټ کړئ. کله مو چې دا سلیکټ کړه دوستانو دلته به تاسو په لایر باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په لایر باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو بیا میډیا ته راسئ. صحیح ده، یو میډیا دلته ده، دلته به تاسو کله چې لایر راغلئ دلته بله بیا میډیا راځي. کله چې په دې میډیا باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به بیا ایکسپرټ ته راسئ. په مخکې ویډیو کې ما دا تاسو ته دغه انټرو جوړ کړی، په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو راسئ، دا به ټیک کړئ. نو دلته به تاسو لیک دا چې نه مخکې کوي. کله چې تاسو انټرو معلومه شوله نو دلته تاسو یې نه دوستانو تاسو که داسې وړه کوي مشکل نه لري، که غټ داسې غټ کوي کومه خبره نه ده. دوستان تاسو وینئ چې تاسو د ګرین سکرین ویډیو چې ده یعنې داسې شاوخوا د شین بیکګراوند لري، غواړو چې دا بیکګراوند دې نه څنګه کولی شو لرې کړو. دې لپاره اوس هم تاسو په دې ویډیو باندې داسې کلیک وکړئ، دلته به بېرته راسئ دوستانو، دلته به تاسو د کروما کی باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کروما کی کلیک باندې کلیک دا به تاسو دلته انیبل کړئ. کله مو چې انیبل کړو دا نو دوستان تاسو ولیدو تاسې کومه دغه چې وه شین بیکګراوند هغه له منځه ولاړ. نو اوس ګورو دوستانو تاسو کاته دغه زموږ انټرو ده، خو دلته تاسو ساتي که هر ځای غواړئ مثلا تاسو غواړئ دې نه غټولی هم شي، که چې غټه وي غټولی شي، که چې نه وړه کوي وړه کولی شي، کوم خبره نه ده دوستانو. دلته هم لګولی شي، هر څه کې تاسو لګولی شي دوستانو. تاسو وینئ لږ غټو مونږ دا لیک واضحه کوو، لیک اوس هم لیک کار کې پاتې ده. دوستانو بېرته راځو دلته، بېرته کروما کې ته ځو، بېرته یې ان سلیکټ کوو، بېرته سلیکټ کوو. دوستانو دلته به تاسو راسئ، په دې څه تاسو کولی شئ دوستانو تاسو ولیدو زمونږ کومه انټرو چې وه د کروما کې هغه هم دلته ولګوله. تاسو وینئ بیخي جوړه شوه زموږ دپاره. زه دا لیک دې سیټ نورم راوړمه، دا هلته یې لګومه. صحیح ده، تاسو خوښه ده تاسو چارج لګولی شئ، دلته لګوئ، دلته لګوئ، دلته لګوئ، هر ځای کې چې تاسو غواړئ زړه مې هملته لګولی شئ. زه غواړم دا په دې ځای کې ولګوم. صحیح شو، تاسو یې ځینئ
دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ د صحت په جامو کې پټ شي. دا د نن ځل بیا زه د پښتو انلاین یوټیوب چینل څخه تاسو ته د دا دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو چې تاسو ته ما تیار کړی و تر بلې ویډیو پر چې بیا تاسو سره حاضرېږم نو د الله په امان په لوی خدای مو سپارم.